بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز سامعين ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشیدنا سورہ منافقون اتوشتم سپارہ آیت نمبر 10 تلاوت کو رب کائنات جل جلالہ دی پہ مالا د صحیح وینا کولو پاغه باندې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي تاسو ته په صدقه ور کولو باندې بیانونه شوي چې صدقه ډیر لوی اجر لري ثواب لري
کم آفتونه مصیبتونه چې په انسان باندې رسی او دته پته نه وي هغه پې را روان وي او د رب العالمین په نامه باندې صدقه ورکي نو رب العالمین ترنه هغه آفتونه او مصیبتونه لري کړي د هغې سیټ په بل طرف باندې شي. بیا په دې صدقو کې غورې غورې صدقې دي چې هغه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مونږ او تاسو ته په خپلو ښایسته او مبارکو خبرو کې بیان کړي دي. او بل دا ده چې رب العالمین مونږ ته په قرآن کریم کې حکم کړی دی وانفقوا تاسو خیراتونه کوئ صدقې کوئ مما د هغه څه نه رزقناکم چې رزق درکړی دی مونږ تاسو ته من قبل وړاندې د دې نه ان یأتی احدکم الموت چې راشي تاسو ته په یو کس کې مرګ فیقولا پس دې بیا وای رب لولا اخرتنی الی اجل قریب رب رستو دی ولی نکړم دغه نیټه ته د نږدې ولی نکړم فاصدق چې ما هم صدقه کړې وې واکم من الصالحین او زم د نیکانو نه ګرځیدلې. نو رب العالمین مونږ ته فرمای چې د مرګ نه وړاندې تاسو صدقې وکئ خیراتونه وکئ. یعنی دا د مؤمن صفت ته رب العالمین په دې آیت کریمه مبارکه کې د مؤمن صفت یو دا بیان کړی دی چې دی به صدقه ورکئ کاغه په خپل اهل باندې کاغه په نور مسکینانو او غریبانانو باندې دغه شانت په بل ځای کې رب العالمین ارشاد فرمای وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او هغه څه چې تاسو خرج کوئ د الله رب العزت په نامه باندې نو هغه شی تاسو ته رب العالمین ډبل کوي تاسو ته ډیری مطلب دا دی چې په دنیا او په آخرت کې د رب العالمین د هغه بدله درکړي اجر او ثواب درته هم په دنیا ملاويږي او هم درته په آخرت کې ملاويږي. د مسلمانانو تواورول چې تاسو په خیر ښېګړه کې د خرج کولو په وخت کې د تنګۍ او غریبۍ نه مه یریږئ. خرج کولو سره رزق کمیږي نه بلکې زیاتیږي. کوم رزق چې مقدر وي هغه به انسان ته خامخا ملاويږي. کاغه انسان پاغي کې صدقه ورکي او که صدقه پکې نه ورکي دغه رزق بدته د رب العالمین د طرف نه ملاويږي او دا غیر عوض رب العالمین دغه بخپل بندا مسلمان ته ورکي. کاغه د مال په صورت کې وي کدا زړه کې ناغت وي او کدا غنا په شکل کې وي رب العالمین د هغه بدله ورکي او بیا په آخرت کې دغه صدقې ورکولو اجر او ثواب هغه یقیني دی خامخا به ملاوي. الغرض رب العالمین سره د هیڅ کمې نشته دی. څومره چې انسان د خپل وس مطابق د رب العالمین په نامه باندې ورکړه کوي دغه په ډبل باندې الله رب العزت دته رزق هم زیاتي او ثواب وته هم ورکي. فهو يخلفه دغه آیات په دال دی انسان ته رب العالمین دغه شیز ډبل کی اجر او ثواب وته دغه زیات ورکي. بهترین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی. دا مسلم شریف حدیث دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا حدیث راوی دے چہ آقا دو جہان مبارک او فرمائل چہ بہترین کم صدقہ دا حضور مبارک فرمائی کم دینار تو چہ دا اللہ پلار کے خرچ کری. مونگا ستاو سر خود دینارون نشتا دے روپے نی دی اشرفی دی کم روپے چې ته د الله په لار کې خرج کړي و دینار انفقته فی رقبته او کوم روپے چې ته د آزاد د غلام آزادولو پاغه کې خرج کړي یو غلام آزاد کې او کوم روپے چې ته مسکین ته ورکې او کوم روپے حضور مبارک فرمای چې ته په خپل اهل او عیال باندې خرج کړي نو دا څلور واړه صدقې.
د الله په لار کې پیسې ورکول، په جهادیانو ته د غي مدد کول، دا صدقه ده. یو غلام آزادول صدقه ده. مسکین ته پیسې ورکول صدقه ده. په خپل اهل او عیال باندې خرج کول صدقه ده. لیکن حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای اعظمها اجرا الذي په دې ټولو کې د اجر او د ثواب په اعتبار باندې هغه صدقه غوړه ده انفقته علی اهلک چې هغه تا په خپل اهل باندې خرج کړي، په خپل اهل باندې خرج کړي. دغه صدقه حضور مبارک فرمای غوړه صدقه ده. ولې دغه نور شیزونه هغه نوافل دي، کته ورکړي نو ثواب به درته ملاوي شي، او کو ور دې نکړل نو عذاب به درته نه ملاويږي. لیکن د خپل اهل او عیال لان نفقه پتا باندې واجب ده. کچرته تخپل بال بچلا بوډاګان مور او پلار د غي خیال اون ساته نو رب العالمین مدر نبیات پوس کوي. زکه دا غي تربیت کول، نان نفقه خرچه ور کول هغه په انسان باندې واجب دي. نو په دې حدیث مبارک کې د خرج کولو یو ترتیب خودلې شوی دی. هر کله چې انسان غریب وي دی به اول په خپل اهل او عیال باندې خرچه کوي، دا غي نه وروسته به بیا په نور خلکو باندې خرچه کوي. امام رازی رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمای چې په صاحب د نصاب باندې 4 قسم واجبات لازم دي. ډومبه په خپل ځان باندې او په خپل خپلوانو باندې د کوم نفقه چې په د باندې لازم ده هغه ته ورکول دا په د باندې واجب دي، لازم دي. پی دویم د کال په خاتمه باندې زکات ورکول. انسان سره دومره مال حال دی چې کال په تیر شو دی بیا هم د صاحب د نصاب دی نو دی په پاغه کې زکات ورکي. کم چې وسره پاتې وي پاغه کې به زکات ورکي، ځکه زکات ورکول د مال صفاواله دی، هغه مال صفا کوي. او دریم کله کافرانو حمله وي او کم خلق د هغه جواب ورکي په ډګر کې وتناس وي په سنگر کې او تخپل سنگر ته نه ورځي، نو پتا باندې دا لازم دي چې ته دغه خلکو مدد وکې. هغه ته پیسې ورکې، هغه پسې وسله ورسه، هغه پسې خوراک سکاک ورسه. دا دریم قسم دی چې په انسان باندې واجب ده. او څلورم مضطر باندې خرج کول چې کوم سره د هغه د خپل ځان خطر لرل شي. دا 4 قسم واجبات په بنیادم باندې لازم دي. حضور مبارک فرمایل چې په دې ټولو کې بهترینه صدقه هغه ده چې انسان په خپل اهل او عیال باندې خرج کړي. بل حدیث مبارک هم مسلم شریف راوړی دی، ابو عبد الله رضی الله عنه او باز وای چې عبدالرحمن بن ثوبان رضی الله عنه مبارک ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې بهترین روپۍ هغه ده چې انسان په خپل اهل او عیال باندې خرج کړي. او دویمه پس د هغې نه هغه روپۍ بهتره ده چې انسان د الله په لار کې په یو څاروي باندې خرج کړي، هغه ته خوراک ورکړي. مطلب دا دی چې یو څاروی واغسته، اسې واغسته، بل څه شی واغسته او هغې له خوراک ورکړي په نیت د دې باندې چې دا به زه د رب العالمین په لار کې استعمالوم په جهاد کې، وې دغه روپۍ غوره ده. او درېمه روپۍ هغه غوره ده چې انسان د الله په لار کې په خپلو ملګرو باندې خرج کړي، مجاهدین ملګري ورسره او د هغو خیال ساتي، اوله خرج او خوراک ورکوي. حضور مبارک فرمای وې دا 3 صدقې دا د ټولو نه غوره صدقې دي چې انسان یې وکړي. د دې حدیث مفهوم علماء کرام تقریبا هم هغه بیانوي کوم چې د دې نه وړاندې موږ بیان کړ چې لا اول کې به انسان په خپل ځان باندې خرچه کوي، پس د هغې به په خپل اهل او عیال باندې، پس د هغې باندې که په کور کې څاروی وي په هغې باندې به خرچه کوي، تر دې پورې چې په کور کې د چرګ وي او د هغې د صحیح تربیت اونکه حفاظت ته اونکه خدای مکه رب العالمین به په ورځ د محشر د بدانو په سب کې را پاسي. نو لا اول کې خپل ځان دی، خپل کور دی، پس د هغې نه چې کوم دی به نور خلق دي. مولا علی قاری رحمت الله تعالی علیه فرمای چې دا کوم واو پکې راغلی دی دا پاره د ترتیب دی، لکه ودیناره بیا هغه روپۍ بیا هغه روپۍ، وای دا د ترتیب د پاره راغلی دی. مطلب دا دی مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای چې لا اول کې بخپل ځان وي، پس دا غي خپل مور او پلار،
خپل بال بچته بوډاګان مور او پلار دي دا غي نه پس تا باندې بیا د محله والا حق ته الحق للقریب ثم للبعید ده خپل د خپل محله والا بیا دا غي نه رستو د نور خلقو حق ته کنز العمال په دې باب کې ډېر روایت را نقل کړي چې لاول کې په خپل ځان باندې خرچه کوي او بیا په نور باندې خرچه کوي او کنا یو انسان په دې باندې صبر کولای شي چې زه په دې باندې قادر یم چې زه صبر وکم او خپل ځان ته په نور باندې ترجیح ورکړم غریب دی خو لیکن بیا هم صبر کوي او نور خلکو باندې ترجیح نور خلکو له ترجیح ورکوي په خپل ځان باندې او صدقه ورکوي نو د داسې خلکو صفات رب العالمین په قرآن مجید کې بیان کړی دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او د هغو خلکو صفت دا دی چې هغه په خپل ځان باندې نور خلکو ته ترجیح ورکړي اگر که د په خپل ضرورتمند وي لیکن بیا نور خلکو ته ترجیح ورکړي هغه ته صدقه ورکړي او په خپل ځان باندې صبر وکړي چې خیر دی دا نور خلک به د ځان نه وړاندې کوم مال به الله رب العزت اجر او ثواب راکړي نو حضور مبارک فرمایي چې دغه صدقه بهترینه صدقه ده چې انسان وکړي دغه شانت په خپل اولاد باندې خرچه کول په دې باندې انسان ته ثواب هم ملاويږي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارکه ام المؤمنین زمونږ استاد مور د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بیبي دا اول کې د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک په نکاح کې و کله چې هغه وفات شي بیا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نکاح وکړل د ابو سلمہ رضی الله عنه مبارک نے سلور اولادو سلور بال بچو عمر زینب دره او محمد دا سلور بال بچي داغنو دی وای چې ما عرض وکړ چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه کچرته ز په خپل اولاد باندې کم چې د ابو سلمہ نه دی ځکه چې دا خو د ما مېرنه اولاد دی کزه په دوی باندې خرچه وکم دای ته مال ورکم او دای د دینه بچ کم چې دای در په در روزي پسې وګرځي نو آیا په دې باندې به ما ته ثواب ملاويږي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل او تا ته په دې باندې ثواب ملاويږي کومه خرچه چې ته په دې باندې وکي تا ته په دې باندې ثواب ملاويږي علماء کرام فرمایي د بل بال بچ سره خېګړه کول د یتیمانو سره خېګړه کول د کونډو روندو سره خېګړه کول دا لوی افضل دی لوی افضل صدقه ده چې انسان یو کی په داسې خلکو باندې ځکه حضور مبارک وته فرمایل چې تا ته په دې باندې اجر او ثواب ملاويږي خپل اهل او عیال پاغه کې خزه هم راضي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مبارک تا حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې اے سعد یعنی دا نیک اعمال چې ته په دې باندې خطا ته ثواب ملاويږي خو تر دې پوري چې ته د خپل خزه په خلق نوړی کې دي او نیت دې پکې دا وی چې رب العالمین په ما باندې یو حق د خزه مقرر کړی دی او هغه دا چې د دې نان او نفقه په ما باندې لازم ده زکه ولا ورکوم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک وتو فرمایل په دغه باندې هم ته چې کوم دی رب العالمین اجر درکې ثواب درته درکې ولدا صدقه ده کنه بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې په خپل اهل او عیال باندې خرچه کول دا د انسان د پاره صدقه ده خو اله چې پاره کې ستان نیت خوي نیت پکې د الله رضا وي لکه انسان تلوګه ولګي او د روټي خو بخامخه خوري خو لیکن نیت پکې داو کې چې رب العالمین حکم کړی دی کولو واشربو خوري او اسکي نو زه د رب العالمین دغه حکم پورا کوم چې زه خوراک کوم نیت پکې داو کې نو په دغه باندې بداموړم شي او ثواب وته هم ملاو شي دغه شانتي د بال بچنان او صفا دغه نان او خرچه هغه په د باندې لازمه ده کده پکې دا نیتو کې چې الله رب العزت په ما باندې لازم کړی دي نو ثواب ورته ملاويږي او کنه هم دا سه خرج کین نو د مال خرچه خو به کیږي خو لیکن د هغه ثواب نه بیا محرومه پاتې کیږي یو انسان دې هم دا سه په خپل خزه باندې خرچه کوي لیکن نیت پکې نشته ده انما الاعمال بالنیات حضور مبارک فرمای د اعمال دار او مدار دی په نیتونو باندې ده کوم نیت چې دیو کو الله رب العزت بدل هغه صله درکې دا سه بنه کې چې خپل خزه سره حساب به ظلم کې راګې راکې
حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خزه د وهلو نه منع کې چې دا مو واه. صحابه کرام منع شول، خپل خزه نه والی. سموده تیر شو خزه داسې بوټه ده چې دا خو فطری طور سره کګی دي، د خاوندانو نافرمانی شروع کړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغه، حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تارس کوي قربان تاسو خو مونږه د وهلو نه منع کړیو چې خزه مو واه، خو لیکن خزه چې کم ده دغه حد ته ورسېدي چې اوس د خپل خاوندانو نافرمانی کوي، اوس کو زمونږه خبره نه مانی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ول اجازت ورکو چې خزه بیا خپل خزه اوه. پدې کې چې صحابه کرام ته پته ولګی دا چې حضور مبارک کو اوس اجازت ورکو چې خزه اوه، بس په معمولی خبره باز خلکو بخپل خزه راګیره کو بیوال. ډېر خزه د حضور صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات کورونو ته حاضر شو او ګلیو کې د خپل خاوندانو نه سر ټکولو چې دغه شانته حسب سمونګه راګيري کې او وای. کله چې حضور مبارک کور تراغه بیبیان وته دا خبر ورکو چې قربان دغه شانته صحابيات راغلي وي او ګلی معنی کولې چې مونږه خاوندان حسب مسي وای. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بار راغه، صحابه کرام راغون کله وته او فرمایل اے زما صحابه ما که تاسو ته د وهلو اجازت درکړې ده دا څه نه ده درکړې چې حسب خپل خزر راګيري او حسب یې او وینا. حضور مبارک وته او فرمایل پتاسو کې بهترین هغه شخص ده چې بغیر د وهلو نه خپل خزه پریده وغه ته معافي وکي. انسان د کمال خبره خو دغه ده چې خزه تابعدار جوړ شي، په اخلاق یې جوړ شي. دا خو د کمال خبره نه ده چې انسان خپل خزه راګيره کی وای 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 ټکای چې ته زما تابعداري وکا. دا خو د کمال خبره نه ده. حضور مبارک دغه ته کمال نه دی ویل، کمال دغه ته ویلې ده چې ته صبر وکا، خپل خزه سره خېګړه وکا. الغرض د خپل اهل او عیال سره خېګړه کول. حضور مبارک فرمای دا د انسان د پاره صدقه ده او په دې باندې د اجر او ثواب ملاويږي. دغه شانته د ګناه یو صورت دا هم ده چې الله رب العزت یو چا باندې د چا د روزي سبب ګرځولې وي او هغه ته هغه چې کوم ده امداد وسره پریدي. حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایله چې د انسان د ګناه د پاره دا خبره هم کافی ده چې الله رب العزت دې د چا د روزي سبب ګرځولې وي او دغه نه لاس واخلي پریدي. وې دا د پاره د ګناه یو صورت ته کله انسان په عملنامه کې یو ګناه نی لیکل شي لیکن دومره وی چې خپل اهل او عیال سره ظلم وکي، زیته ور سره وکي، خپل بوډاګان مور او پلاری وی دغه خیال او نساتی. حضور مبارک فرمای د پاره هم دا د ګناه لوی خبره ده. که په نور څه کې راګیر نه کی په دغه صورت کې به رب العالمین په ورځ د محشر راونی سي چې تا دغه انسان روزي ولې بند کړی ده. لکه ځان سره څوک نو کړ کړي ده په دکان کې یا په کارخانه کې یا هڅه او چا سره امداد کوي د الله په نامه او د وسشتا او هغه سره هغه مدد پرې خودو. حضور مبارک فرمای دا د سړی د پاره د ګناه یو صورت ته چې رب العالمین به په ورځ د محشر په دغه کې رانی سي. الله رب العزت مونږه ټول داسې جوړ کی چې خلکو سره نیکی نیو. دغه شان هغه خلق چې څوک صدقه کوي هغه ته فرښتې دعا کوي او چې څوک صدقه نه کوي هغه ته فرښتې بد دعا کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله چې دا سه ورځ نشتا چې الله بندگان پاغه کې سبا کی مگر پاغه کې دو فرشتي نزول فرمای د اسمان نه دو فرشتي را کوزيږي په هر ورځ باندې چې یو دا دعا کوي چې اے الله هغه خلق چې هغه صدقه ور کوي خرج کوي تو داغو په مال کې زیاته او کې او داغه بدله ورکي او داغه په مال کې کمې رامو والی دعا ورته کوي. او دیمه فرښتہ دا بد دعا کوي چې الله هغه خلق چې صدقه نه ور کوي بخیل دی، بخیل توپ دی پکې او دا د جهنميانو صفت ته. کم انسان چې خرچه نه کوي صدقه نه ور کوي بخیل انسان دغه انسان جهنمی وي. نو یا الله ته د مال هلاک او تباہ کې برباد کې. او په یو روایت کې راځي
حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې کله انور راخیږي نو د انور دواړو طرفونو ته دوه فرشتي او هغه دا اعلان کوي چې هغه د پیریانو او د انسانانو نه ټول مخلوق اوري چې اے خلقا د الله طرف ته لاړ شي او هغه لږ شیز د کفایت درجه لري د هغه ډیر شیز نه ډیر بهتر دی چې تا د رب العالمین نه غافل کی په داسې مال حال باندې به انسان سوک کده سره ډیر مال حال دی ډیر جیدادونه دي او غټي غټي نوکرې نی وی لیکن د الله نه غافل وي نو په داسې مال حال باندې به انسان سوک چې د الله نه غافل کی چې د الله نه غافل شو خو جهنم دي زیش او لږ شیز دغه انسان دغه بنیادم چې د ورځې دیاړي کوي ماخام مازیګر کې خپل کور تستړې استومان راشي لیکن دغه دیاړي سره د الله یاد دی الله ته متوجه د خپل منځ او دس په خپل ټیم باندې کوي حضور مبارک فرمای دغه لږ شیز د هغه شیز ډیر شیز نه ډیر بهتر دی چې تا د رب العالمین نه غافل کی او د کنز العمال پر روایت کې دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې په اسمان کې دوه فرښتې دي او داغو صرف عمده ډیوټي ده دا کار ورته سپارل شوی ده چې یو دعا کوي بل بد دعا کوي یو دعوای چې الله د صدقه کوونکی مال هغه زیات کې او داغه بدله ورکي او دویمه دا بد دعا کوي الله د بخیل مال هلاک او تباہ کې برباد کی نو ګوره د کنز العمال د دې روایت نه دا معلومه شو چې یا سحر یا ماخام نه بلکې هر ورځ او په هر وخت کې فرشتي دعا او بد دعا کوي کم انسان چې صدقه ور کوي هغه ته چې کم دې فرښتي دعا کوي او د فرښتو دعا خو قبليږي کنه نه قبلي فرښتي خو د الله رب العزت نورانی مخلوق ته صفا او پاک مخلوق ته هغه چې دعا وکي الله رب العزت به ول نه قبلي هغه مخلوق ته چې د رب العالمین د حکم نه بغیر یو کار نشي کوله بالکل د الله رب العزت په هر حکم کې تابعداري کوي د بخاری او د مسلم شریف پر روایت کې دي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای حدیث قدسی ده چې الله رب العزت فرمای اے د آدم اولاده تاسو خرچو کوي یعنی صدقه کوي زب پتا سو باندې خرچو کوم یعنی الله فرمای چې تاسو بل سره احسان کوي بل سره د رحم معاملې کوي نو زب پتا سو باندې رحم وکم زب تاسو سره د احسان معاملې وکم حضور مبارک فرمای من لا يرحم لا يرحم څوک چې پچا باندې رحم نه کوي الله رب العزت پاغه باندې هم رحم نه کوي نو کم انسان چې صدقه ور کوي کم انسان چې خرچه کوي رب العالمین پاغه باندې خپل رحم کوي او هغه سره د احسان معاملې ساتي دغه شانتي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې برینه لاس د لاندې لاس نه غوړه او بهتر دی هغه څنګه هغه داسې ځکه چې برینه لاس صدقه ور کوي صدقه ور کوي او لاندې لاس صدقه اخلي نو حضور مبارک فرمای چې صدقه کوونکې دا بهتر دی دا هغه چانه چې څوک بل ته ودرېږي او داغه نه سوال کوي هغه بهتر نشو بهتر دغه شو چې صدقه ورکا غریبي بل چاله د دونه وس نشته چې منډه ترړو په خپل کور کې سبزی کور ته راوړي هغه راوړ او دانیت پکې وکړه چې رب العالمین په ما باندې د دې دانان دا مقرر کړی دی لازم کړی دی د صدقې نه تو که الله رب العزت د پاغه باندې اجر او ثواب ورکړي دا پتا باندې لازم نه ده چې ته بخامخه د جمعې پشپا یا د جمعې په ورځ باندې دیک پخې او روجه به پخې او دا کیده دی چې د جمعې پشپا باندې یا د جمعې په ورځ باندې الله قبلې او په بل ورځ باندې الله نه قبلې دا کیده غلطه عقیده بدالري چې د جمعې پشپا او د جمعې په ورځ باندې د دې ثواب زیات دی د کنز العمال پر روایت کې دی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای په دې ورځ باندې ونی کی پزر چنده باندې نو ځکه مونږه د جمعې پشپا او د جمعې په ورځ باندې په خیرات کولو باندې ډیره ترجیح دی خلکو ته ورکو چې په نور شپو ورځو باندې هم کوي لیکن د جمعې شپه پکې خاص تا ځکه خاص ته چې دغه اجر او ثواب زیات دی وی بیا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل او خرج د هغه چانه شروع کا یعنی صدقه د هغه چانه شروع کا کم چې تا تلندوي ستا اهل او عیال دي ستا بال بچ دي ستا بوډاګان مور او پلار دي ډومبه د دونه شروع کا او پس داغه خپل کندي کې چې پاغي کې پوره شي پس داغه کو نور مال حال باقی وي هغه په نور خلکو باندې خرچاو کا بیا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل او څوک چې د حرام او نزان بچ ساتي نو رب العالمین بده تدا توفیق ور کوي
چې دی به حرامو ته نه نږدې کېږي. او څوک چې د دې نه ځان ساتي چې زه د بل نه سوال ونه کړم، بل ته لاس ونه نیسم، نو رب العالمین به دته داسې سبب جوړ کړي چې بل ته به محتاج نشي. الغرض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل نچوړ د دې احادیث مبارکو چې تاسو صدقه ورکوئ، او بهترینه صدقه پکې مونږ او تاسو ترا او خودلا چې هغه صدقه په خپل اهل او عیال نه تاسو شروع کړئ، دا بهترینه صدقه ده. ذکرونو صدقه ورکولو کې ډیر خیر او برکت وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې بنده وای زما مال او زما مال، بنده سره درې مال وي. یو مال هغه دی چې د اوخوړو هغه ضایع کړ، او دویم مال هغه دی چې د استعمال کو واچول او زوړ شو، او دریم مال هغه دی چې د ځان د پاره مخ کې واستولو. ځکه الله رب العزت هم په قران کې فرمای تاسو د مرګ نه وړاندې صدقې وکړئ. حضور مبارک فرمای دریم هغه مال دی چې د ځان د پاره د مرګ نه وړاندې واستولو. لکه د ملک بادشاہي په علاقې کې یو ځای ته ځي، نو اول د ځان د پاره پوج واسطي چې هغه علاقه کور کی چرته خلق بادشاہ ته ضرر اون رسي، دغه شانته صدقه دا د ځان د پاره وړاندې واستوا. مخکې د انسان د پاره یو بیل عالم شروع کی دن کې دی، د ناآشنا مخلوق سره مخامخ کی دن کې دی، یو بیل زندگی شروع کی دن کې ده. د قبر تورې تری او سخت دي چې هغه در رب العالمین د صدقې په برکت باندې رڼا کی. نو صدقه چې ورکه او د شپې مونږ کې حضور مبارک فرمای وي څوک چې ځان ته د قبر تیارې رڼا کول غواړي د شپې مونږ دی کوي، تهجد دی کوي، 2 رکعات کوي، لیکن التل کوي، روزانه کوي، هر شپه کوي، رب العالمین به درته د قبر تیارې رڼا کی. حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک خصوصی شاگرد دی، صاحب د شریعت او د طریقت ته. هغه فرمای د حضور مبارک دا حدیث ورته را رسیدلې ده، مونږ او تاسو ته بیانای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایلو چې تاسو خپل مالونه په صدقه سره، یعنی زکات سره چې دې ته صدقه ویلې شي د واجبہ، په زکات سره صفا کوي، او د خپل بیمارانو علاج په صدقه سره وکي. او کوم آفتونه مصیبتونه چې پتا سو باندې راشي نو د هغه مخنیوي هغه په دعاګانو باندې وکي، او رب العالمین تزاری او منتونه وکي. ګوره دې حدیث مبارک کې حضور مبارک دا سونه فرمایل چې د خپل مریضانو علاج هغه تاسو طبي سره وکي. طبي علاج کول یو سنت طریقه ده، لیکن ډاکټر سره دوا شته، یعنی دوايي ور سره شته لیکن شفا ور سره نشته. شفا د رب العالمین په حکم کې ده، چې الله حکم کینو پاغه دوايي کې به شفا واچولې شي. ډاکټر دوايي دا خو یو وسیله ده، یو ظاهری سبب دی چې انسان استعمالي. په خوا به خلکو دا انسان د سړي د سر صدقه به ورکوله کنه، اوس د خلکو پریخي دا وې مړه بس لاړ شه ډاکټر نستنه هو، هغه نه مونږ انکار نه کوو، یو سنت عمل دی، ډاکټر لاړ شه علاج ته نه وکا. خو په اول کې چې کوم دی حضور مبارک فرمای صدقه ورک، چې صدقه ورکی او بیا چې کوم دی ډاکټر لاړ شي، د هغه صدقې په برکت باندې به الله رب العزت په هغه دوايي کې تا ته شفا واچي، او د هغه په برکت باندې به الله رب العزت تعالی صحت درکړي. موسی علیه السلام مبارک په خېټه کې درد محسوس شو، کوهی تور ترالو د رب العالمین جلالی پیغمبر الله رب العزت سره به براه راست خبرې کولې. رب العالمین ته فرمای الله د دې عاجزه بنده په خېټه کې درد محسوسيږي، سو کی د الله د طرف نه ورته جواب راځي، اے موسی اے زما کلیمه علیه السلام مبارک لاړ شه فلان کی زنګل ته، پاغه کې فلان کې بوټه داغه پانی را واخلا، وې ټکاو نه چوڑې کاو دغه او بوس کا ستا درد بلاړ شي. موسی علیه السلام مبارک لاړ، هغه بوټه هغه پانی نه چوڑ کې هغه اوس کلی، رب العالمین هغه درد ختم کو، شفا ورته الله ملاو. سموده تیر شو، وخت تیر شو، د موسی علیه السلام مبارک په خېټه کې ماغه درد محسوس شو، کوهی تور تلا نړ د الله رب العزت سره ملاقات نکو، ډایرک هغه ځنګل تلاړ، دا غبوټي پانی را واغست نه چوڑې کې وېس کلی، درد نور هم سیواش. کوهی تور ته دا غینه پس راغې، رب العالمین ته په ډیره عاجزۍ وی الله بوټیم هم آغا او بم هم آغا درد هم آغا،
لیکن ما ته شفا ملاو نشو. دا ولی الله رب العزت د طرف نه وته جواب راځي اے موسی کلیم الله شفا چې دا زما د طرف نه دا زما په حکم کې دا ستا ته چې د دین وړاندې شفا ملاو شي وا نو هغه زما حکم چې پدې کې شفا دی واچولې شي اوس زما حکم ورسره شامل نو ځکه چې کوم نه دغه شفا پدې کې نه وا او ستا درد د دین زیات شو. الغرض صدقه ور کوي پدې سره د انسان بیمارین هم ورکیږي پدې سره کوم آفتونه مصیبتونه چې په انسان باندې راځي هغه هم پشاکیږي او په بل اړه باندې زی او به په صدقو کې بهترینه صدقه حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ترا او خودلا چې هغه تاسو د خپل اهل او عیال نه اول کې شروع کړئ خپل بال بچ باندې په خپل مور او پلار باندې بیا خپل گاونډیان شو او پس دا غینه چې کوم خلق به تا ته نږدې وي پاغو باندې خرچو کوي. رب العالمین دې په دې خبرو باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. څه خطا غلطی په کې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معفو کی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.